السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای وي چې تاسې به ټوله تر روغ جوړ او د عافیت جامې پر تن ملګرو ډېر خوشحاله یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندور معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نوي ویډیو کې تاسو د واتساپ شپږ خوندور راتلونکي اپډیټس ته توښه رسېدو. شپږ راتلونکي اپډیټس کله چې واتساپ ته اضافه شي نو زموږ ته به د واتساپ استعمال کول یې هم استفاده کول ډېر اسانه کړي. نو که چېرې تاسې هم غواړئ چې د واتساپ راتلونکي شپږ اپډیټس څخه ځان خبر کړئ نو دغه ویډیو تاسو تر پایه انشاءالله شپږ واړه اپډیټ ته په مکمل ډول تشریح کوم. که چېرې هم په ویډیو کې څه معلومات درته ملاړ شو ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. واتساپ دا چې دی نو څه موږ کولی شو یو واتساپ په دوه موبایلونو کې وکاروو. ځینې مخکې ملګرو موږ نشو کولی چې واتساپ په دوه موبایلونو کې وکاروو. له دې څخه وروسته که واتساپ راتلونکي اپډیټس کې دا هم راځي چې موږ کولی چې واتساپ کې څنګه ده یو نمبر چې موږ یو واتساپ جوړ کولی چې په دوه موبایلونو کې وکاروو. کله هم چې تاسو واتساپ جوړوو نو کله چې واتساپ نومونې سر کې جوړوو تاسو نمبر پکې اډ کړئ او پاتې تاسو راټوئ بیا ورته لیکلي لینک ډیوایس همدغه لینک ډیوایس لارې موږ کولی شي یو واتساپ په دوه موبایلونو کې خلاص کړو. دا هم د واتساپ لومړنی اپډیټ. خو نو ملګرو واتساپ دوهم اپډیټ د ګروپس په اړه ده. مثال په توګه مخکې موږ په واتساپ کې کولی شو په یو وخت کې 256 نفره اډ کړو، بیا مو هغې څخه وروسته بیا 512 وخوتو، بیا 1040 وخوتو. خو له دې څخه وروسته موږ کولی شو په واتساپ کې په یو ګروپ کې 5000 کسان اډ کړو. دا هم په راتلونکي کې د واتساپ اپډیټ ده. یعنې مخکې موږ کولی شو چې فقط 256 256 512 لاړ 512 بیا 1040 لاړ او راتلونکي کې دا انشاءالله امکان لري چې موږ کولی شو په واتساپ کې په یو ګروپ کې 5000 پورې نفر اډ کړو. او درېیم هم ملګرو د واتساپ سټیټس په اړه ده. یعنې مخکې موږ کولی شو په واتساپ کې په سټوري باندې عکس یا ویډیو ولګوو یا هم لیکنه به موږ کولی شو. له دې څخه وروسته موږ کولی شو په واتساپ کې یو عکس ولګوو، هغې ته هغې کې به موږ میوزیک هم اډ کولی شو. لکه څنګه چې موږ فیسبوک کې سټوري ولګوو په هغې سټوري موږ کولی شو میوزیک هم اډ کړو. له دې څخه وروسته واتساپ کې هم موږ کولی شو واتساپ کې سټوري ولګوو. مثال په توګه هغې کې یو عکس لګوو، عکس ته څنګه موږ کولی شو یو میوزیک د خپلې خوښې هم ولګوو. هغې ته څنګه مثلا یو لیکنه وکړو او لیکنې ته موږ کولی شو یو میوزیک اډ کړو. او بل هم ملګرو پنځم اپډیټ د واتساپ کې راتلونکي اپډیټ کې دا هم سره هغې څخه وروسته موږ کولی شو بزنس واتساپ کې هغه دوکانونه چې زموږ شاوخوا نږدې دي یا هم هغه شفاخانې یا هم هغه رستورانټونه زموږ شاوخوا محیط سره نږدې دي هغو ټولو نمبرونه موږ کولی شو د داخل د واتساپ څخه لاسته راوړو. شپږم اپډیټ هم ملګرو د واتساپ میسج ډیلیټ په اړه ده. راتلونکي موږ کولی شو واتساپ کې کله چې موږ چا څخه یو میسج ډیلیټ کړو هغه بېرته انډو کولی شو. انډو په دې معنی مثال په توګه موږ چا څخه موږ یو میسج ډیلیټ کړو، خطایي که موږ څخه هغه میسج ډیلیټ شي موږ کولی شو هغه میسج ډیلیټ شوی میسج بېرته لاسته راوړو. نو دا ملګرو د واتساپ شپږ خوندور راتلونکي اپډیټسونه. انشاءالله په لنډ وخت کې دا شپږ واتساپ کې دا شپږ اپډیټس را اضافه شي. که چېرې هم ویډیو کې مې څه معلومات ترلاسه کړئ ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد ټیکنیکل سره ما پلوی بخښنې کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد.